نن به د ګوګل جیمینای درې ساده خو خورا مهم آپشنونه زده کړو. اول دا چې د جیمینای لپاره باید تاسو د جیمیل اکاونټ ولرئ. دوم، جیمینای په افغانستان کې کار نه کوي، باید وی پی ان ولرئ. او دریم، کم شی چې زه تاسو ته په کمپیوټر کې ښیم هغه په موبایل ورژن کې هم شته. راسئ عملي یې زده کړو. د عکس جوړولو لپاره د کریټ ایمیج آپشن باندې کلیک کوو. اوس یا کولی سو د جیمینای د ګالري څخه د عکس ډیزاین انتخاب کړو او خپل عکس ورته پورته کړو او هغه به یې راته جوړ کړي، او یا هم خپله راهنمایي ورته کوو چې ماته څنګه عکس را جوړ کړه. مثال په ډول زه ورته وایم چې ماته د بند امیر یو ښایسته عکس را جوړ کړه. کله چې عکس جوړ شو زه کولی سم دا عکس را ډاونلوډ هم کړم. دوهم آپشن یې د میوزیک جوړول دی. دا آپشن څو ورځې مخکې د جیمینای لخوا اعلان سو. اوس تاسې کولی سئ د خپلو ویډیوګانو، شعرونو او نعتونو لپاره میوزیک او یا هم د بیکګراوند ساوند جوړ کړئ. هر ساوند به 10 سکنډ وي او تاسې کولی سئ په وړیا ډول ډاونلوډ هم کړئ. د مثال په ډول زه به له جیمینای څخه وغواړم چې د افغاني رباب یوه نوې ټوټه یا په ټوله کې یو موسیقي را جوړه کړي. اوس زه کولی سم دا کلیپ په ویډیویي او یا هم صوتي فارمټ باندې را ډاونلوډ کړم. دریم او تر ټولو مهم آپشن د زده کړې لپاره ده. که تاسو غواړئ انګلیسي زده کړئ او یا په ریاضیاتو کې ستونزه لرئ، جیمینای لکه یو شخصي استاد داسې ده. تاسو ورته ویلی سئ چې ماته په ساده پښتو انګلیسي را زده کړه. جیمینای به اوس تاسو ته ګام په ګام درس در زده کړي، سوال به درڅه وکړي او درسي پلان به درته جوړ کړي.